او سور او شین بیرغ وګورم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ملګرو د عزالحق محوزال امید دی چې خبره روغ جوړ بی ورونو د سایډ باندې به تاسو دغه تصویر ښکاري. دا ماشوم چې د نابینا هم دی خو د دنه چې تاسو وکړئ شي نو دی وایي چې زه کله ښه شم زه به د لاول مور او پلار وګورم او خپل ملک دغه جنډه چې دغه وګورم. अरे कहना क्या चाहते हो؟ زما د وینا مقصد هم دا دی چې یاره د خپل ملک سره هر چا په کار ده چې مینه وساتي. نو راځئ ورونو لاول دغه ویډیو وګورئ، هغې نه پس زه خپل کامنټس هم در کوم، تاسو په خپل کامنټس ضرور راکئ. نور څه مینوال ته څه پیغام لري، څه وینا لري، شعر په زړه ارمان دی، ته وینا کوی شي؟ ولا تاسو زما خو دغه ارمان دی، زه دوه ارمان لرم. یو ارمان مې دا دی چې مور او پلار وګورم او بل ارمان مې دا دی چې تور او سور او شین بیرغ وګورم. ورونو تاسو د خبرې اورېدې چې یاره دغه وایي چې یاره خپل مور او پلار وګورم بیا خپل ملک هغه جنډه ووینم. نو ورونو دې ته وایي د ملک سره اصل مینه، د خپل مور او پلار سره مینه. نن سبا که موږ په معاشره کې وګورو په وړه وړه خبره باندې موږ د الله تعالی ناشکري کوو او دغسې که صحت طرف ته خپل وګورو. سترګې چې دا د الله تعالی یو داسې خوږ نعمت دی چې دا د چا سره نه وي هغه ته د دې خبرې احساس کېږي. او دغسې که موږ وګورو نن سبا مور او پلار طرف ته خلک اړو ګوري نه او خپل مور او پلار نافرماني کوي. او دا ماشوم چې دی د دې نه زده کړه پکار ده چې یاره د خپل مور او پلار چې دی فرمان برداره کېدل پکار دي او دغسې د خپل ملک سره چې دی مینه ساتل پکار دي. او بل یو اهمه خبره به پکې دا هم وکړم چې یاره کوم د افغانستان پښتانه او د پاکستان پښتانه زما دا ویډیو ګوري نو موږ له پکار ده چې یاره افغانستان پښتانه او د پاکستان پښتانه یو بل سره مینه او امن او ورورولي کوو. هېڅکله هم دا نه ده پکار چې یاره یو بل پسې بد رد وایو په سوشل میډیا باندې، یو بل پسې غلط پوسټونه کوو. دغسې که موږ وګورو نن سبا زیاتره داسې خلک دي په سوشل میډیا باندې چې که هغه د افغانستان دي که هغه د پاکستان دي چې هغوی لګیا دي یاره به یو بل پسې غلطې خبرې کوي، د هغې د وجې د یو بل سره هغه نفرت پیدا شي. او دغسې که په یو ملک کې معمولي څه خبره کېږي نو هغه باندې هغوی خوشحالېږي، که په بل ملک کې کېږي هغه بل ملک والا بیا خوشحالېږي. نو موږ ټول له پکار ده چې یاره امن خوښ کړو، یو بل سره ورورولي قایم کړو. او بله د دې نه یو غټه زده کړه دا هم ده چې یاره موږ له پکار ده چې یاره خپل ملک سره مینه وساتو، د الله تعالی شکر ادا کړو چې یاره زموږ او ستاسو سترګې چې دي دا بینا دي، موږ او تاسو پرې هر څه ګورو. که چېرته زموږ او ستاسو سترګو کې نظر نه یا د چا هم نه نو هغې ته هغه وخت احساس کېږي چې کله دا نعمت د الله تعالی د چا سره وي نه. نو ورونو د الله تعالی شکر ادا کول پکار دي او خپل ملک سره مینه ساتل پکار دي. او هېڅکله هم د افغانستان پښتانه او د پاکستان پښتانه چې دي یو بل پسې بد رد مه وایئ. دغه یو شارټ شانتې پیغام و چې یاره ما د خپلو ملګرو سره خپلو وروڼو سره هم شیر کړم. دا یو کس راته دغه ویډیو په وټساپ کې رالیږل وه، ما چې وکته دغه اته فاونډیشن والے چې هغوی ته دا تپوس کړ دی نو هغې واپس هم دغه ریپلای کړ د کوم چې تاسو وکته چې یاره زه خپل د ملک جنډه وګورم، خپل مور او پلار وګورم. نو موږ له هم د دغه مور او پلار سره او د دغې ملک د جنډې سره د دغې ملک سره مینه پکار ده. نو بس وروڼو اوس تاسو نه غواړم اجازت تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.